خبره موږ شروع کړې وه د دعا د غوښتلو آداب او طریقه، چې کله د آداب د دعا غوښتلو په ټیم کې د عملي کړو او دا طریقه دې زده کړه، نو د دعا د قبلېدو امیدونه به دې ډېر شي. د دعا د قبلېدو امیدونه به دې ډېر شي. او ما دا خبره ذکر کړې وه تېر شوي بیان کې چې هر ادب چې کوم بیانېږي داسې واجب نه دی، خو دومره دی چې څومره په هغې باندې عمل کې نو دومره امید د قبلېدو د دعا ډېرېږي او دعا پې ښایسته کېږي. 12 ادب بیان شوي او 12 ادبه اخرنی دا بیان شوي چې مستحب طریقه دا ده چې کله دعا غواړي نو د هغې نه مخکې اودس چاردام دې وکړی شي. د دې دا مطلب نه دی چې دا لازم کار دی، خو د اودس په حالات کې چې انسان اودس روغي دعا وغواړي او یو سړی هغه دی چې بې اودسۍ په حالات کې دعا وغواړي، نو د دې اولني د دعا د قبلېدو امید څه دی؟ هغه ډېر دی. او د دې دویم د هغه په مقابله کې کم دی، ځکه چې هغه د هغه د دعا هغه آداب د ده نه زیات. 14 ادب یې دا ذکر کړی دی مؤلف وایي چې دعا اوریدونکو له پکار دي چې د دعا کلمې اوریدو په آخره کې آمین ووایي. یعنی چې که چېرته څوک دعا غواړي نو هغه اوریدونکي له پکار دي چې د دعا په اورېدو سره څه ووایي؟ آمین ووایي. په دې باندې دلیل راوړی دی هغه حدیث چې امام مسلم راوړی دی، حدیث د ابو الدرداء رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوة المرء المسلم لأخیه بظهر الغیب مستجابه. د یو مسلمان دعا غوښته د خپل ورور د پاره په شیشه د هغه دعا ده چې قبوله کړې شوې ده. انشاءالله دې باره کې به تفصیل راځي، دا ځای د دې نه دی، مقصد دلته د حدیث نه دا نه دی، خو دا ورسره یاده کړئ انشاءالله تفصیل به راشي چې په شیشه د مسلمان دپاره دعا وایي دا مستجابه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا قبوله کړی شوې ده. څنګه؟ عند رأسه ملک موکل. د دې دا غیبانه دعا چې کوي د سر د پاسه وي یو ملک مقرر شوی په ملایکو کې، کلما دعا لأخیه بخیر، چې کله هم دا مسلمان د خپل رور د پاره خیر غواړي، هغه رور چې د نشتی د دعا په شیشه ده، هر کله چې د مسلمان د خپل رور د پاره دعا غواړي قال الملک الموکل به، نو هغه ملک چې کوم مقرر دی په ده باندې آمین، هغه وی آمین. ولک بمثل، او وی چې ستا د پاره دین په شان د دی. دی حدیث کې خو ډېرې فایدې دي. یو دا چې د مسلمان د پاره په شیشه دعا دا قبوله کړی شوې ده، نو د خپل ورونو د پاره دعاګانې غواړي او په شیشه یې غواړي. ولې دا قبوله کړی شوې ده؟ نو هلته ملایکو کې یو ملک الله مقرر کړی دی چې کله دا مسلمان د رور د پاره دعا غواړي هغه پې امین وي. نو بله لویه فایده، ته چې د مسلمان رور د پاره څه غواړي نو ملایک ستا د پاره هغه څه د الله نه غواړي. او دا څومره لوی خیر دی، څومره لوی خیر دی. یو نیم سړی یعنې دا پرېږده چې پیسې ورکړي او مال ورکړي او د مسلمان سره منډه ووایي، وخت ورکړي او ټیم ورکړي، په دې دعاګانو کې هم بخیلي، او بیا سبحان الله دی په خپل هم سپېره ګرځي راګرځي، ده په ژوند کې هم برکت نه. او انشاءالله تاسو کې به دا صفت نه وي، خو هسې که تاسو نه دا تپوس وکړم چې تاسو چېرته د مسلمانانو دپاره دعا غواړئ چې لاس اوچت کوئ، د دې جواب ځان له ورکړئ. که یو سړی د مسلمانانو دپاره دعا غواړي نو دی په لوی خیر باندې دی. اکثر د عوام چې کله کېږي یاره پلاني ملک کې لوی ظلم روان دی د مسلمانانو سره، او پلاني ملک کې او دا باچایان دي وي الله تباه کړي، او دا باچایان دي الله داسې کوي، دوی تپوس نه کوي، او دا نر باچا پکار ده. صحیح شوه، ته لږ غلی شه، لږ په ارام شه. تا د دغه مسلمانانو لپاره چې دعا وغوښتې ده،
ته چې دومره ګرم ګرم کېږي چې نر باچا پکار دی او نر مسلمان پکار دی او دا آواز اوچتول پکار دی، دا هر څه پرېږدې له به راځو. تا خپل حق ادا کړی دی، مسلمانانو پورې دعا کړې ده. تا چې ته سجده کې الله ته جړلي چې الله پلاني ملک مسلمانانو باندې ظلم روان دی، الله رحم پې وکړه. تا د شپې په تهجدو کې الله ته جړلي چې الله په دې مسلمانانو باندې رحم وکړه. تا د هغه بیمار دپاره چې دعا غوښتې چې ستا په خپلوانو کې تا ته معلوم دی بیمار دی. تا د غریب دپاره دعا غوښتې چې ستا په خپلوانو کې او تا ته معلوم دی، ستا په ملګرو کې تا ته معلوم دی. تا د یو بېروزګار مسلمان دپاره دعا غوښتې چې الله د رزق پراخه کړه، په ده باندې رحم وکړه، دله روزي ورکړه، چې دعا دې غوښتې. نو ځکه زموږ دغه حال دی. که چېرته زه دا لاس اوچت کړم چې یا الله زما هغه رور له روغ صحت ورکړه، ملایک وایي یا الله دلم روغ صحت ورکړه. ته دې ګوره که او د ملایکو دعا خو هغو نه رد کېږي. چې ته دا وایي چې یا الله هغه پلاني مسلمان له برکتي روزي ورکړه، غریب دی، ملایک وایي یا الله دلم برکتي روزي ورکړه. یا الله هغه پلانې وبخه، ملایک وایي یا الله دې م وبخه. دا د څومره لوی خیر نه موږ محروم وو. یو د ناپوهۍ د لاسه او دویم دا بس دومره د زړه د کینې او د بغض نه ډکي که نه چې مسلمان دپاره د په خپله دعا کې یو جمله هم نه استعمالوي او په ځان یې داسې یقین وي که چېرته زه دا دعا وغواړم او زمونږ خو یو ټکه او پړکه قبلېږي نو دا خو دا سړی لاړ کامیاب شو. نه، لوی خیر پکې دا دی. ګوره دا مسلمان به کامیاب شي، نو چې مسلمان کامیاب شي خو زه کامیاب شو، نو ورسره هغه دعا زما دپاره ملایکو وغوښته. ته د ملایکو دا دعا که غواړې د ځان دپاره، مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړې. او ملایک معمولی مخلوق نه دی چې دا داسې معمولی مخلوق دی دعا وغوښته او قصه ختمه شوه. دا د الله خاص مخلوق دی، صرف د هغه د بندګۍ دپاره پیدا دی. او هغه چې کله ستا دپاره دا وایي چې ولکه بمثل، الله یې تعالی هم داسې درکوي. څومره لویه خبره ده. مقصدي خبره دلته څه وه؟ دعا باندې به امین وی. نو دلیل کوم ځای کې چې امین به پرې هغه ملایکو امین وی. نو چې څوک دعا وغواړي ته پې امین وایه، دا مستحب طریقه ده. موسی علیه السلام چې کله فرعونیانو ته خیرې وکړې او کله خبر شو پته ورته ولګي چې دا زدیان او عنادیان دي او ایمان نه راوړي، نو هغه خیرې وکړه. هغه خیرې الله په سورت یونس کې ذکر کړي دي. او بیا الله وی اجیبت دعوتکما، ستاسو دوانو هغه دعاګانې هغه خیرې هغه قبولې شوې. حالانکې دعا صرف چا کړې ده؟ موسی علیه السلام. او د دویمو سره څوک دی؟ هارون علیه السلام. هغه پې امین ویلی، نو د هغه دپاره هم شو. لکه اوس که زه درته دا وایم چې یا الله موږ وبخه او تاسو پې امین وایم، دا دې ټولو ووایي چې یا الله موږ وبخه. او امین په باره کې راځي او روایت کې چې دا د دعا دپاره په شان د مهر دی، ختم، سټمپ دی. او معنی سره د امین اللهم استجب، یا الله قبوله کړه. دا ځان له یو دعا ده. لکه اوس زه ووایم چې یا الله په موږ رحم وکړه، تاسو امین، نو امین تاسو ټولو ته ووایي چې یا الله د ده دا خبره قبوله کړه چې په موږ باندې رحم وکړه. نو دا یو مستحب طریقه ده. او دا یو نیم سبحان الله په دې امین ویلو کې هم ته به وایي چې خرچې پرې راځي. ته به دعا غواړې دی به تا ته نیغ نیغ ګوري، دا شونډه دی په دې نه ړقوي چې امین ووایي. نو چې کله هم دعا غوښتې کېږي، که هغه مثال کې په ویترو کې په قنوت کې امام دعا غواړي، یا په مجلس کې یو عالم دعا غواړي، یو مشر دعا غواړي، یو ملګری دعا غواړي، نو امین پې وایه، امین پې وایه. دا دیارلسم ادب دی. څوارلسم ادب یې دا راوړی دی، وایي د یو معمولي شیز دعا به هم صرف د الله نه غواړي. دې کې دنه دې ادب کې اصل کې دوه خبرې دنه راړي. یوه چې د الله نه هر شی غواړه، اگر که صحیح اگر که معمولي، نو ورسره دا چې دا مه وایي چې دا شیز معمولي دی چې د غیر الله نه به وغواړم. نه،
که معمولی دی او که ډیر دی د الله نه علاوه غوښته هغه څه چې صرف پې الله قادر دی دا به شرک کې راځي. ګوره دې حدیث ته غوږ کېږدئ، امام ترمذي راوړی. انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لیسأل احدکم ربه حاجته کلها. تاسو کې دی هر یو سړی خپل هر یو حاجت صرف د الله نه غواړي. تاسو کې دی هر یو سړی هر یو حاجت صرف د الله نه غواړي. ګوره درې خبرې دي ها. تاسو کې دی هر سړی یعنی داسې څوک نشتی چې هغه د دعا غوښتو نه بېزاره دی. موږ ټول الله ته محتاج یو. یوه هر سړی دی هر حاجت به د الله نه غواړي. نو معنه دا شوه چې داسې څه کار نشتی چې الله به هغې قادر نه دی. بله پکې دا وه چې الله حاجت روا دی او الله مشکل کشا دی. دا قبر پرست او دا مشرکان د دې زمانې چې پلانې حاجت روا دی او پلانې مشکل کشا دی دا شرکیه الفاظ دي، کفریه الفاظ دي. حاجتونه پوره کوونکي هغه رب العالمین دی. انسان چې د چا حاجت پوره کوي نو هغه محدود حاجتونه دي او هر وخت هم نشي پوره کولی. لکه زه تا ته دا ووایم چې مثال کې ماله اوبه راکړه، د اوبو غوښتنه مې درنه وکړه، ستا په طاقت کې دي ته به یې راکړې ماله. یو خو به محدود ستا طاقت وي، بل په دې محدود کار دی او بل دا چې دا هر وخت هم نه دی. هر چې الله دی نو داسې څه حاجت نشتی چې الله د هغې په پوره کولو قادر نه وي. او بله دا چې د الله دپاره څه خاص زمانه هم نشتی چې یاره الله دومره وخته پورې طاقت لري د حاجتونو پوره کولو بیا نشي والعیاذ بالله. نه، نو هر شی غواړه د چا نه غواړه؟ د الله نه غواړه. څه وایي؟ حتی یسأل شسع نعله اذا انقطع. تر دې پورې که د یو سړي د پیزار تسمه وشلېږي نو هغه به هم د الله نه غواړي. خیال هم دې ته کوه په موږ دومره غټې مسلې راشي لکه د غرونو په شان او الله ته یې نه وایي. او وړه مسله الله ته دا خو دی د سره الله ته وایي نه غټې مسلې نه وایي، دغه مخلوق پسې کته ځي او به راشي. هر شی د الله نه غواړه. د دې انسانانو بار بار ما تاسو ته دا خبره کړې چې د دې انسانانو د زړونو دغه عرش و د رب په لاس کې دي او د هغه په ګوتو کې دي. چې کله ته د هغه نه خپل حاجتونه پوره کول غواړې د دې انسانانو د زړونه به تا ته راواړئ او غیبي مرسته به در سره وکړي. هر قسمه حاجتونه به درله پوره کړي. خو ته خو چېرته په دغه الله یقین وکړه او تپوس ورته وکړه که نه ویې غواړه چې درکوي که نه یې درکوي. یعنې د پیزار تسمه یا چڼیا چې ورته وایي چې دا وشلې ده هم الله ته وایي الله وایه د دې څه بندوبست راله وکړه. رب العالمین به د هغې هم تاله یوه لار راوباسي. او څومره چې د الله سره رابطوي یاده که څومره چې د الله سره رابطوي دومره الله ته مخلوق ته نه محتاج وي. چې کله د یو سړی ولیدو او د مخلوق ته ډېر محتاج او د یو په در او د بل په درو نو پوه شي چې د ده په رابطه کې هم کمزورتیا ده. لکه اوس دا قبر پرست چې کوم دي او دا دربارونه او درګاهونه والا یو ځای کې پراته دي، بل ځای کې پراته دي، بل ځای کې دا ولې ځکه چې دوی هغه خپل رب پرېښودی نو بس په دقې کې اخته دي. دا کوم چې به مالدارانو پورې نښتي دي او صرف یو ته چمچې چلی او بل ته چلی او دی به مسله حل کړي. د عمر له دقه خلکو منځ کې ګرځي را ګرځي جاري ده. خو چې څوک د خپل رب سره رابطه کوي ورسره اسباب لټوي، اسباب به لټوي، الله به ورله دا کارونه داسې حل کړي چې مخلوق ته به محتاج نه شي. او که چېرته مخلوق ته ضرورت رامغی رب العالمین د مخلوق هغه زړه د دې طرف ته داسې راواړئ چې هغه مخلوق پې سم مهربانې شي او هغه کار وله وکړي. بیا هم اصل دا کار کوونکی څوک دی؟ هغه الله دی. دا مخلوق یو سبب شو نو دا سبب هم الله جوړ کړی دی. دا سبب چا جوړ کو؟ الله جوړ کو. د الله د طاقت نه خبره نشي وتی، د الله د مشیت نه خبره نشي وتی. په لسم ادب دا ذکر کړی دی د دعا په وخت کې خپل مخ
قبلې ته ګرځول پکار دي. دا واجب دي، لازم دي چې قبلې ته مخکې تاسو دعاګانې غوښتي دي؟ مستحب دي، لازم نه دي. خو چې قبلې ته دي دعا، قبلې ته دي مخکې دعا دي غوښته، نو دا ډېره غوره ده. که د قبلې ته مخ نه کړو څه حرج نشته، خو قبلې ته مخ کول دا یو ادب دی. او په دې دلیل دی الحمدلله امام مسلم حدیث راوړی دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه. اوږد حدیث دی خو دلته صرف هغه مقصد یې ترې راوړی دی. عمر بن خطاب وی رضی الله عنه وی لما كان يوم بدر، وی د بدر په ورځ باندې هغه تاریخي جنگ او مقابله د کفر او د اسلام په منځ کې په هغه ورځ دا چلو شو چې نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المشرکین، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مشرکانو یو نظر ور واچو چې دا څومره دي او څه دي ورسره او څه نه دي. وهم 1000 او غزر کسان واصحابه 319 رجلا، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري 319. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کو، ثم مد يديه بیا خپل لاسونه اوچت کړو، فجعل يهتف ربه، نو راولګېدو د خپل رب نه غوښتنې کولې او د هغه په مخ کې عاجزي کوله. هغه دعاګانې نقل دي، هغه بیا بیان شوي دي ځای په ځای. جړاګانې الله ته وکړې، دومره دعاګانې غوښتې وي چې د اوږو نه صادر ولیدو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې روانې وي، یا رسول الله بس بس الله بس تاسو مرسته کوي. مقصد دی حدیث کې څه دی؟ قبلې ته یې مخ کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعا غوښته نو قبلې ته یې مخ کو، او قبلې ته مخ کول دا یو مستحب طریقه ده، او دا د دعا د غوښتو یو ادب دی. دا دعا د غوښتو ادب دی. که عمل دی پوه نه کړو ګناهګارېږي نه، که عمل دی پوه نه کړو نو ګناهګارېږي نه، خو دومره ده چې یو اوچت عمل دنه پاتې شو. 14 ادب یې راوړی دی، وي په پټه دعا غوښتل، ورسره 18 په عجزۍ سره دعا غوښتل. دا دواړو دلایل یو بل سره تړلی شوي دي، نو ځکه دا دواړه یې ذکر کړي دي، بیا به وروسته دلیل راوړي. 2 دلایل یې راوړي. 14 ادب دا دی چې دعا غواړه نو پسې غواړه، په پټه غواړه، نو ورسره په عجزۍ غواړه. دا قانون یاد کوي. ګوره لکه اوس یو سړی دا ووایي، دی بعضو ته چې ووایي چې امین په امام پسې شاته چې کله ولاړ وي امام امین ووایي په زوره، ته هم په زوره وایي، دا مستحب طریقه ده. وی د دعا د غوښتو یو ادب دا دی چې دعا به په پټه غواړي. دا غلطه خبره که صحیح ده؟ صحیح ده که نه صحیح؟ نو بیا دلته دا خبره یاده که اوس چېرته به قرآن او حدیث او قرآن یو بل سره او حدیث یو بل سره د جنګولو کوشش نه کوي. دا عام ادب دی چې دعا په پټه غوښته پکار دي، الا هغه ځایونو کې چې د پیغمبر نه رانقلي چې هلته په تیز غوښته پکار دي، په اوچت اواز سره، هلته په اوچت اواز سره غوښته مستحب دي. زمونږ کار د څه سره تاسو بودشتي؟ زمونږ کار د قرآن او حدیث سره دی چې کم طرف ته تاو شو هلته ورسره تاویږو، ولله الحمد. او عقل د قرآن او حدیث په مقابله کې نه استعمالو، عقل د قرآن او حدیث د پاره استعمالو، په مقابله کې نه. الحمدلله زمونږ ایمان داري په پټه دعا غوښته دا غوره طریقه ده. پیغمبر وی دلته په زوره غواړه، موږ پکې چون چرا چونکې چوناچې نه کوو، هلته په زوره غواړو، بس دې ته ایمان وي. لکه اوس ګوره قانون دا دی، اصل دا دی چې مړي نه اوري، خو بعض ځایونه شریعت داسې خوري دي چې هلته اوري. نو اوس داسې شتي بدعتیان زموږ په دې ملک هم ډېر شی شتي چې دغه ځي له راشي لکه وایي دا خو پیغمبر وایي چې اوري، نو راشه څه کوو؟ داسې کار به وکړو د حدیث له معنی بدله کړو. موږ به وایو چې دا معنی نه ده، څنګه چې ظاهره کې دی بدله به یې کړو، یا یې د حدیث زموږ مذهب کې نشته لنډه، یا بله څه خبره بله خو
هلته زمونږ مولوي صاحب ویلي دي چې مړي بالکل نه اوري او موږ الحمدلله دا منو چې مړي نه اوري خو چې کله هغه حدیثونو ته راورسو چې هلته پیغمبر ویلي چې دې ځای کې اوري نو بیا موږ وایو ای زموږ ربه سمعنا و اطعنا موږ واورېده موږ پې عمل کوو زموږ ایمان دی چې مړي په دې ځای کې اوري دا لوی نعمت نه دی د الله که نه دی لوی نعمت نه حدیث ته ورتوو نه د قرآن آیت ته ورتوو نه د صحابه کرامو خبرې ته ورتوو لکه ګوره الله قرآن کې وایي چې قرآن ویلی کېږي نو څه وکړئ غلی شئ غوږ ورته کېږدئ واورئ صحیح شو پیغمبر وایي چې امام پسې شاته یې سوره فاتحه نه ویلي ستا لمونځ نه کېږي اوس دا بس څه اوس به څه کوو داسې کار به وکړو دا قرآن زورور نه دی د حدیثونو نه داسې به وایو عوامو ته داسې به زور شور سره یې خولې نه یې پشم روان یو طرف ته قرآن بل طرف ته حدیث ته به د چا منې ظالمه دا ستا خبرې دي قرآن هم وحیده حدیث هم وحیده دا پیغمبر چې دا خبرې کړي وي د خپلې خېټې نه کړي دا خو ته الله خو ویلي دي نو ته دین یو بل سره جنګې ته دین د یو بل سره جنګې موږ څه کوو او دا منو چې قرآن تلاوت کېږي غوږ ورته کېږي صحیح شو پیغمبر وایي امام پسې به شاته سوره فاتحه او جی بالکل دا خبره صحیح ده پیغمبر ویلي نو کوو به څه دې ځای کې وایه ځکه چې پیغمبر ویلي دي سبحان الله بس لویه مسله چې دوی ته ګټه جوړه کړې ده هغه څه شوه ختمه شوه قرآن ته غوږېږي ده چې قرآن ویل کېږي غوږېږي ده خو سوره فاتحه خو پیغمبر وایي چې وایه نو دا خو دا حدیث ته نه 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 هېڅ ټکراو نشته دې ځای کې وایه ځکه چې دا د حق انسان خبره ده په چا چې دا قرآن نازل شوی دی هغه زما او ستا نه زیات په قرآن پوهېدو ما او تا د هغه نه زیات نه پوهېږو ته په دې پوه شوې او هغه پرې نه پوهېدو پوه شوې که نه خبره ما څه کوله چې دعا په پټه غوښته څه دي مستحب دي او کومو ځایونو کې چې د پیغمبر نه ثابت دي په اوچت اواز سره نو هلته په اوچت اواز سره دعا غوښتل مستحب دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې خطبې په دوران کې دعا غوښتله دا به په پټه غوښتي که په اوچت اواز سره ځکه صحابه کرام واورېده که به دلته په اوچت اواز سره وایي بعضو صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنازې د دعا اورېدلې ده بیا یې موږ ته رانقل کړې ده وایي پیغمبر جنازه کوله او دا دعا یې غوښته او ما واورېده دا یې به پټه کړې ده که په زوره په زوره یې کړې ده په اوچت اواز سره یې کړې او داسې بیا نور مثالونه دي نو داسې نه چې دا ادب یو سړی راوالي وګوره بل ورځې درس کې وایي چې په پټه دعا غوښته څه دي مستحب دي او په خپله چې امام ولضالین وایي نو دوی آمین وایي نو بیا دا ادب چې شو موږ وایو دقه ادب دی په دې ځای کې ادب په دغه ځای کې دا دی چې امین په زوره ووایي دا ادب دی ځکه چې د پیغمبر د خبرې سره ګرځه را ګرځه تاویږه را تاویږه چې پیغمبر ته څه وایي په هغې عمل کوه نو الله قرآن کې وایي ادعوا ربكم تضرعا وخفيه وغواړئ د خپل رب نه په عاجزۍ سره او په پټه او په دې یو آیت کې هغه دواړه آداب رالو په پټه دعا غواړه نو په څه سره غواړه په عاجزۍ سره غواړه دویم دلیل یې راوړی دی زکریا علیه السلام په باره کې الله وایي سورت مریم کې اذ نادى ربه نداء خفيا کله چې زکریا علیه السلام فریاد کړی و خپل رب ته فریاد پټ فریاد یې څنګه کړی پټ یې کړی نو ورسره عاجزي هم کړې وه دی نه ویلي چې یا الله ویښته مې سپین شوي هډوکې کمزوري شوي دا طریقه ده الله ته به عاجزي کوي دعاګانو کې لکه موسی علیه السلام چې کله مدین ته لاړ هلته دا دعا وغوښته که نه وی یا الله ستا د طرف نه چې کم خیر راځي زه هغې ته محتاج یم دا عاجزي ده
یا الله ستا د طرف نه چې کوم خیر راځي هغې ته زه محتاج یم. او په دې ډېر زیات دلایل دي، بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي، خو صرف دومره یاده کړئ چې د دعا د غوښتو یو ادب دا دی چې د الله په مخ کې به څه کې عجزي وکړي. ته چې لاس اوچت کې که نه نو خپل هغه کمزورتي الله ته بیان کړه. د الله په مخ کې جړا کول، الله ته فریاد کول، دا ټول په عجزۍ کې دننه راځي. نو څومره چې ستا په دعا کې عجزي دومره به دا دعا ښه قبلېږي. او یو هغه سړی لاس اوچت کې بچداري کې خپل مسله وواړي، یو هغه سړی چې د ادبو خیال ساتي، څومره مزه کوي چې د ادبو خیال ساتي. لکه موږ ویلو چې لاس اوچت کې لاس اوچتول ادب دی، نو ورسره حمد او ثنا ووایه، نو په پیغمبر باندې درود ووایه، نو عجزي په ځان کې راوله. نو غوره دا دی چې په پټه وغواړي، نو الله ته فریاد وکړه، نو د ګناهونو اقرار وکړه. څومره ښایسته ادب دی، دا څومره ښایسته دعا دا مسلمان غواړي. نو د الله په مخ کې عجزي. او موږ یو الله ته عجزه. ګوره یاده که دا خبره، که څوک د الله په مخ کې عجزي راښکاره کوي او که نه راښکاره کوي، خو د عجزه دی. لکه اوس مسلمان خو صحیح دا خو مني عجزي راښکاره کوي، کافر هم عجزه دی. څنګه عجزه دی؟ الله ته محتاج دی. بارک الله فیک. یو دغه عجزي ده، که دا مخلوق غواړي او که نه غواړي، خو دا ټول د الله په مخ کې عجزه مخلوق ته د دوی هیڅ وس نه چلیږي د الله په مخ کې. دا کافر که ډېر ټوپونه ووایي که نه، او ډېر دی ځان ته یو څه وایي او بل څه وایي، کېږي هغه څه چې الله غوښتلي. نه تقدیر بدلولی شي، نه د ځان نه مصیبتونه لرې کولی شي. زلزله پرې راشي، د دې انګریزانو دا ټوله ټکنالوژي را جمع کړه، دغه زلزله نشي ودرولی. طوفان راشي، حق حیران ورته پاتې کېږي چې څه ورسره وکړو. غریبي پرې راشي، حیران وي چې څه ورسره وکړو. مرګ پرې راشي، داسې څه طاقت نشته چې دا مرګ ودروي. حالانکې کوم ځای ته ورسېدو، په ډاکټرۍ کې او په هر څه کې زموږ د کمزورتیا د لاس. عجیبه دا ده، د دې تاریخ نه تاسو خبر هم نه یې، ځکه چې د مسلمانانو دې سره غم نشته. مسلمان خېټه ساتل غواړي اوس، خېټه، او چې خېټه مړه کړي بیا ښځه. دوه خبرې دي د مسلمان اوس، خېټه او ښځه. نو که د دې نه اخ واوړي دي، نو بل مسلمان به په څه طریقه خرابوي، بیا دغه سوچ دی. دا تاسو ته پتې شتي دا کوم علمونه چې اوس د انګریزان پکې مخکې شوي دي، د دې علمونو بنیاد مسلمانانو ایښودی. دا تاسو ته پته نشته. تاریخ وګورئ د اسلام او د مسلمانانو. د دې دا د ریاضیات د علما وګورئ، پخوانه تاریخ زوړ راواله. د فیزیا چې ورته وایي او د کیمیا د علم چې دی، دا علم بنیاد د دې علم هغه مسلمانانو علماو ایښودی دی. رورو او دغه کافران هغوی ته پته ولګېده یاره که دا مسلمانان داسې په دې علمونو کې روان دي، خو د هر څه دوی په لاس کې ده، وهم داسې چې دا هر څه د مسلمانانو په لاس کې. دا درته ووایم دا اوس چې څنګه دا زور او هر څه د کافرانو لاس کې دي که نه، یو وخت کې دقه شان هر څه د مسلمانانو په لاس کې. نو دوی کار شروع کړو. کار یې دا شروع کړو چې دغه علمونو کې ورننوتو تر دې چې د مسلمانانو د دې نسلونو نه دا خبره هم یېره شو چې زموږ پلار نیکه د دې علمونو بنیاد ایښودی و. د هغوی نه دا یېره شو. اوس موږ صرف د انګریز صفت کوو. وګوره ساینس کې، وګوره جغرافیه کې، وګوره پلاني شي کې، وګوره پلاني شي کې. تا ته دا پته نشته چې دا بنیاد چا ایښودی و. دا خو زما او ستا د کمزورتیا د لاسه دوی زموږ نه تکړه شو. زموږ هغه کمزورتیا ده، نو دوی چې دی هغه زموږ نه څه شو، مخکې شو. ځکه چې موږ خو زموږ څه پکار دي چې فی الحال روټۍ صحیح مزېدار وي. لکه ماسخوتن دا روټۍ ده که نه، چې دا ښه ټیټ میلاو شي که بس هر څه وشو. درکومه دنیا او علم او دنیوي علم او دیني علم او مخکې تله او ټکنالوژي او هر څه نه مړه درکوه. خېټه مړه که
په دې پسې چې بیا اوده شوي د هغې ځان لخوا دي نو ځکه کوم دغه حال دی خبره ما دا کوله چې سره د دې دومره ټکنالوژۍ دوی مرګ منع کولی شي نشي یا داسې څه طریقې راویستې ده چې دا بیماري د راتلو نه مخکې کنټرول شي نشته او دا بیماري چې راشي هم صرف د هغه بیمارۍ علاج کولی شي چې الله غوښتلی چې علاج یې وشي یعنې داسې بیماران په کوم ډېر دي چې دوه بیماران دی یو ځای په یو کمره کې پراته دي یو شان بیماري ده دا یو روغ شو دا بل روغ نه شو ولې روغ نه شو دا بل الله یې نه روغ نو دوی ته ووایه زور ولګوئ دا دوی مو سره هم روغ کړئ څنګه چې دا اولنی روغ شو نشي روغولی نو ټول مخلوق عجزه دی د چا په مخ کې د الله په مخ کې او د الله فیصلې نافظې دي په هغوی باندې که هغوی غواړي او که هغوی نه غواړي خو بیا دومره ده چې مسلمان د الله خاص بنده دی نو هغه د عاجزي راښکاره کوي نو څومره چې الله ته عاجزي راښکاره کوي دومره به دې دعاګانې قبلیږي او د الله به خوښې د الله هغه بنده خوښي چې د الله په مخ کې عاجزي کوي اتلسم ادب دا ذکر کړی دی وی الله ته دعا کې د هغه ښایسته نومونه وسیله کول دلیل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله قرآن کې وی د الله دپاره ښایسته نومونه دي بس په هغې سره د هغه نه دعا وغواړئ په هغه نومونو سره د الله نه دعا وغواړئ بې لاندې دا خبره ذکر کړې ده وی نوټ د وسیلې بحث انشاءالله مخکې را روان دی د وسیلې د موضوع به پرېږدو چې کومه وسیله جایزه ده او کومه ناجایزه ده هغه مسله را روانه خو دلته ادب دا دی چې د الله ښایسته نومونه په دعاګانو کې یادوه الله ته وسیله کوه الله به دله دعاګانې قبلوي د الله ډېر خواږه او ښایسته نومونه دي او الحمدلله ثم الحمدلله د الله په توفیق سره تقریبا د 100 نومونو باره کې موږ بیانونه او درسونه ښه تفصیلي کړي دي هغه واورئ ډېره فایده به راته میلاو شي یو خو د الله دغه نومونه به یاد کړي او ټول مسند نومونه دي په سندونو سره ثابت دي او دویم دغه نوم معنا مطلب فایده هغه ټول پکې ذکر شوي دي ښه نو الله ته به نومونه څنګه وسیله کوې لکه مثال یو سړي لاس اوچت کړو ای رحمانه په ما باندې رحم وکړه ای رحیمه په ما باندې رحم وکړه ای رزاق ذاته مال رزق راکړه ای کریم ربه په ما باندې مهرباني وکړه او داسې ته دا نومونه ذکر کې او د الله نه دعاګانې غواړي رب العالمین ستا دعاګانې قبلوي زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم او د زړه د درد سره یې کومه چې موږ ډېر شاته پاتې شوي د دین په زده کړه کې یعنې زموږ دعا دقه ده خدایه په ما رحم وکړي او خدای ما وبخي حالانکې د خدای نوم د الله په نومونو کې شته نه داسې کیدی شي چې دا د الله د نوم یو ترجمه ده خو په ترجمه خو ته الله نشي رابللی که لکه اوس یو سړی دی د هغه نوم دی عبدالله د عبدالله څه مطلب دی نو چې ته دې ته اواز کوې نو څه به بنده د الله څه به ورته وایې عبدالله به ورته وایې که نه بنده د الله به ورته وایې عبدالله به ورته وایې بنده د الله دا خو د هغه د دې نوم معنه ده خدای لفظ دا د ترجمې په باب کې استعمالېدی شي خو نور دا د الله نوم خو نه دی که نه او خدای دا خو د فارسي ټکی دی د الله نومونه خو په عربۍ ژبه کې دي فارسي ټکی د الله کوم ځای کې نوم شي نو ګوره موږ دقه یو ټکی وایو زه دا نه یم چې څوک په دې باندې دعا غوښتي دعاګانې ټولې باطلې دي او یو دا بس خبره بل طرف ته بوځي لکه موږ چې چاته د قرآن او حدیث دعوت ورکړو وایي زما پلار نیکه کافر و زړه یې تخنیږي چې څوک د دې پلار ته څه ووایي کافر و دی لکه چا خو ته کافر نه وي زه خو تا سره خبره کوم اوس یو سړی ښه نن درس کې ووایي چې ټولې دعاګانې څه دي هغه باطلې دی چې کوم شي موږ دا نه دي ویلي خو موږ دا وایو چې دې خلکو ته دا ادب نه دی معلوم د دعا چې د الله ښایسته نومونه الله ته یادول پکار دي په دعاګانو کې او په ښایسته نومونو کې خدای کوم ځای کې دی څوک دې ثابت کړي نو دا زمونږ هغه لرېوالی دی د علم نه او د دین نه لاس اوچت که او د الله چې څومره نومونه ته یادي په هغې کې وایه ای رحمان یا کریم یا ودود
یا عزیز یا جبار یا قهار یا ملک یا ملیک یا مقتدر یا قادر او بیت دعا ووایا و دومره نمونه باندې چې تا الله راوبلې ستا دعا به نه قبلوي نو الله ته د هغه ښایسته نومونه وسیله کول او یا داسې وایي چې یا الله ستا د دې پلاني نوم په وسیله باندې تا نه دا غواړه دا هم جایز دي ځکه چې هلته الله دا ویلي چې زما په نومونو زما نه غواړي د الله نومونه الله ته وسیله کولی شي دا یو ادب دی نو لسم ادب یې دا ذکر کړی دی وی د دعا قبلېدو کې تلوار او تادي نه کول دا ډېر اهم ادب دی دعا قبلېدو کې تادي نه کول موږ څه غواړو تادي نه موږ وایو که د ماښام ځان سره دعا کړي چې د ماسوتن ته هر څه شي داسې ځان درته داسې سم یو بزرګ او یو زمونږ په ذمت لاس وي چې ته ولو هغه موږ اوچت کړو اوس د الله هر سره کېږي نه دې حدیث ته وکېده دلیل یې راوړی دی د امام مسلم روایت دی امام طبراني هم راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا یزال یستجاب للعبد وګوته کېږي د بنده دعا تر هغه وخته پورې قبلیږي ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم تر څو پورې چې د ګناه او خپلولۍ تر څو پورې چې د ګناه او خپلولۍ پرې کولو دعا یې نه وي غوښتلي یعنی یو سړی دی په دعا کې هغه څه غواړي چې هغه څه دي ناروا دي یا داسې دعا چې په هغې کې خپلولي پرې کول دي دغه بیا الله نه قبلی ما لم یستعجل تر څو چې جلدي نه یې کړي تادي نه یې کړي دا مقصد دی زموږ د حدیث کې الله دعا د هغه وخته پورې قبلوي تر څو چې دې بنده تادي نه یې کړي صحابه کرام وایي یا رسول الله ما الاستعجال د تادي څه ته وایي جلدي کول څه ته وایي تلوار څه ته وایي قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی تادی کول دادی یقولو چې دعا کونکې ووایي قد دعوت ما دعا وغوښته فلم ارى يستجيب لي ما دعا وغوښته بیا مې وغوښته لیکن قبول نشوه فيستحسر عند ذلك نو دغه ټیم کې دی پښیمانه شي ويدعو الدعاء او دعا پرېږدي یروي ما خو دعا وغوښته خو نه قبلیږي به چې نه قبلیږي نو دی بس په خپل کار باندې والعیاذ بالله پښیمانه شي چې ما ولې دومره دعاګانې وغوښتې نو چې زړه کې دا خبرې راشي نو هغه دعا پرېږدي دعا چې د الله نه غواړي تادي به نه کړي کله ګورې دعا قبلېدو کې کلونه ولګي خو ته به دروازه د در د الله هغه به نه پرېږدي او ما تاسو ته یو خبره ذکر کړې دی عالم واقع چې تقریبا 100 کاله کس یادول وی 100 کاله بعد یو عالم 9 کاله یادول او چا د دې نه زیات ذکر کړي دي چې تاریخ راوالي دي علماو دا واقع واوري کنه چا 100 ذکر کړي دي د 9 پکې شتي چا 15 ذکر کړي یو عالم خپل واقعه ذکر کړي دی وی ما د الله نه یو کار یو حاجت غوښتو 6 کاله بعد وی الله زما غ دعا قبول کړي 6 کاله بعد خو دا یاده کوي چې 6 کاله د ګورې د الله نه غوښتلې ده موږ یو پر لاس اوچت کړو یا الله راک اوس به راکوي الله بالا نه ته دعاګانې غواړه ته غواړه که خیر پکې الله به یې درکړي بیا دا کله یې درکوي کله یې نه درکوي دا د الله کار دی خو ته د الله نه غواړه نه امیده کېږي به نه د الله له در نه به نه راواپس کېږي ځکه چې دا کار هما قرب کولی شي چې هغه کولی شي ته د هغه د در نه واپس شو نو چا پسې ځې بل څه در دې پیدا کړی دی بل څه ځای دې پیدا کړی دی چې ته د دعاګانې دې پرېښودې چې نور یې نه غواړم نو چې نه غواړې څه کوې بل ځای دې پیدا کړی
او زمونږ د انسانانو په منځ کې ګوره چې کله د چا څه کار راپېښ شي او د چا خواله ورشي او د هغه طاقت یې او دا کار حل کولی شي او د یو پیر ورشي بیا نه ځي دا خلک ورته هم وایه مشران کور کې وی قمقله دا د لمقه سړی کولی شي بیا به ورځي هغوی نو زه تللی وم او سم لېڼ لګېدلی نو دا خو به کي دا خو به ته په لېڼ کې ودرېږې دا به بیا تاله ټیم درکوي نو ټیم پته چې میاشت بعد به درکوي کېدای شي 2-3 میاشتې بعد درکړي خو طریقه یې دقه ده وایو بلته کې داسې ښکلی مثال به ډاکټر والا چې سړی علاج کوي د یو مشهور ډاکټر خواله ځي نو اول به دننه وخه روانې نو کېدای شي ډاکټر ویلی دي چې وایي دا 2 میاشتې بعد ټیم به سره راځي او میاشت بعد به ټیم راځي دې دقه پوره میاشت دته انتظار کوي که نه پوره میاشت ورته انتظار کوي ځکه چې دته پته ده چې ډاکټر د ده په دې مرض باندې پوهېږي نو دوایي به وله ورکړي مناسب نو خپل رب ته انتظار نشي کولی دعا قبلېدو کې داسې تعدي موږ راغستي چې بس زما دا دعا دې اوس قبوله شوه اوس دې قبوله شوه نه دعا دې وغوښته د الله نه صبر او بیا یې وغواړه او بیا یې وغواړه او بیا یې وغواړه نه امیده کېږه به نه ورسره به دا امید ساتي او دا ګمان به کې چې زما ربي چې ماله نه قبلوي په دې ټیم کې نو دې کې خیر دی سبحان الله دومره ښایسته ژوند به دي که نه دا بعض خبرې ګورې د تجربې خبرې هم دي پکې ګورې یعنې کوم سړی چې د الله نه دعاګانې ډېرې غواړي او په الله یقین او په مخ یې غواړي او صبر کوي د دې سړي یو ښایسته ژوند یو ناشنا ژوند یې دې سړي زه یو ورځ یو د یو سپین ګیري سره ملاو شوی وم کور ته راغلی و زموږ والد صاحب د الله وبخښي د هغه سره میلمه و نو څه خبره شو نو هغه یو 2 خبرې وکړې چې زما پر زړه ډېر اثر کړی و یوه څه خبره منځ کې راله نو لکه سړی داسې وي چې زه به دعا وغواړم نو هغه داسې ونه وي زه به دعا وغواړم زه به الله ته ووایم زه به الله ته دا خبره وکړم یعنی انسان یو یقین یو خو صحیح د تصوف والا خبرې دي موږ هغه باب له نه ځو هغوی هغه جدا خبرې دي دلته دا سپین ګیری د ده په خپل رب باندې یقین او اعتماد دی زه به خپل رب ته وایم د ده ورسره یو رابطه ده او بیا یې دا خبره کولو د خبرو په منځ کې یو مسله یې ذکر کړې وه خبره وایي دا ما الله نه مې غوښتي ده او الله ته مې ویلي دي وایي دغه ما الله ته ویلي دي دا یو یقین چې دغه ما الله ته ویلي دي او دغه ما د الله نه غوښتي ده بس اوس دې د دې د خبرې مطلب څه دی یعنی انتظار دی د دې کوي چې الله به له ورکوي داسې سړي له الله ورکوي دی خو خوشحاله ناسته وي ما خو الله ته ویلي دي دی ونه وایي چې ما جو الله ته ووایو الله رانه کړه او دا خو زه جو سپین ګیری او زه جو دیندار او زه تقوادار او زه دا نه 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 غواړې 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 تر دې چې مرګ دله راشي د ساه د نه وځي غواړې او کیدای شي د مرګه پورې الله یو حاجت ستا پوره نه کړي دم کیدای شي بارک الله فیک دغه واقعه موږ د یو عالم ذکر کړې وه او ما دا خبره ذکر کړې چې دا یو ګروپ کې دا خبره شوې وه هغه علماو ګروپ ته عرب علما هغې کې دغه عالم دا میسیج کړی دغه یو تقوادار د الله بنده او دا خبره د عبرت دپاره ملګرو ته وکړه نیکان خلک دا حالات نه راښکاره کوي خو د علماو دا قیسې چې د کتابونو کې راشي او یا بیانوي د عبرت دپاره بیانوي نو هغه دا وایي چې 9 کاله بعد الله زما یو حاجت پوره کو وله الحمد اولا و آخره او د هغه حمد او ثنا وایه 9 کاله بعد او دومره زر وی الله زموږ هغه حاجت پوره کړو اوس سړی 9 کاله الله ته لیکي او 9 کاله بعد خوشحاله دی وی الله زموږ هغه حاجت پوره کړو دومره زر تاسو ته پته شتي د دې 9 کاله د غوښتو به الله دله څومره اجر ورکړي حاجت خو پوره شو جدا مسله ده خو د دې 9 کاله د غوښتو به الله دله څومره اجر ورکړي نو صبر کوه په دې کې ځان له یو خوند دی ته چې را صبر کې په دې کې ځان له یو خوند پروت دی
یو لذت پروت. او ما ته دا وایي که نه کیدای شي مړ شي او ستا حاجت پوره نه شي، ته به مړ شي ستا حاجت به پوره نه شي، خیر به وي په هغې کې ځکه الله نه درکوي. خو ما تا خو ته نه یو خبر که لکه یو سړی دی د الله نه دا غواړي چې الله ماله بچی راکړه، مړ شو الله وله بچي ورنه د ده به بچو کې خیر نه و. خو دې خو ته نه و خبر. خو دا نه چې ته یا الله ماله بچي راکړه یا الله یې نه راکړي، نه غواړه غواړه. وایي زه سپین ږیری شوم اوس به د الله نه څه غواړم. زکریا علیه السلام سپین ږیری نه و. یقین ته وګوره په خپل رب باندې هډوکي کمزوري او زیاته پکې دا که چې ښځه د مخکې نه شنډه ده خو په ځوانۍ کې بچي نه کېدو، الله وله بچی ورکړو. سلیمان علیه السلام د پیغمبرانو د دعاګانې څه ناشنا دعاګانې دي. سلیمان علیه السلام وایي یا الله داسې باچایي راکړه چې چا له دې ورکړي نه دې سره. الله وله ورنه کړه ورکړه. نو دا یو لوی ادب دی د دعا د قبلېدو چې یا د دعا د وختو دپاره چې دعا قبلېدو کې تلوار او تادي به نه کې. شلم ادب یې ذکر کړی دی وایي خاص وختونو کې ډېرې دعاګانې کول لکه د پیشمني وخت یا سجده کې. د پیشمنۍ یا سجده داسې مثال ذکر کړی دی. د دې دا مطلب نه دی چې خاص وخت صرف د پیشمني دی او د څه دی د سجدې دی. او انشاءالله په دې کتاب کې او په دې درسونو کې ځان له یو باب را روان دی انشاءالله. هغه کم وختونه دي چې په هغې کې دعاګانې ښه قبلېږي. د الله په توفیق سره به کې موږ هغه یو څو وختونه د قرآن او د حدیث په رڼا کې بیان کړي. خو دلته یې دا وایي چې لکه پېشمني وخت یا سجده داسې مثال ذکر کوي. مقصد د ادب دا دی چې په خاصو وختونو کې ډېرې دعاګانې غواړه. خاص وختونه کم یې وي؟ نه تاسو وختونه شمارول شروع کړو. خاص وخت څه مطلب د دعا د قبلېدو امید پکې ډېري. دا موږ ته څنګه پته لګي چې دعا د قبلېدو امید پکې ډېر قرآن او حدیث معلومه شي. نو داسې جواب یې دا دی چې خاص وختونه هغه وختونو ته وایي چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. دا خاص وختونه ما ته اوس دا نه دي وي چې ما ته خاص وختونه شمار کړه. خاص وختونه را روان دي انشاءالله. په دې خاصو وختونو کې دعاګانې ډېرې غواړه ځکه چې خاص وختونه دي نو د قبلېدو امید ډېر دی. وایي لکه د پیشمني وخت دلیل به ذکر کړی دی وبالاسحار هم یستغفرون. الله د مؤمنانو نیکانو خلکو باره کې وایي او په وخت د پیشمني کې دوی بخښنه غوښتله. په وخت د پیشمني کې پیشمني وخت کم یې وي؟ سهار اذان لږ مخکې یې داسې وایي د شپې اخرنۍ برخه کې. ولې دلته ولې امید ډېري؟ الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي. بارک الله فیک. او صرف راکوزېږي نه الله د دنیا اسمان ته راکوشي او یې څوک شتي څه غواړي چې ورکوم وله. د چا څه حاجت شتي یو روایت کې راځي په چا څه تنګسیا راغلی رزق چې رزق وله پراخه کړم. څوک بخښنه غواړي چې ویې بخم او موږ کمبل که په ځان راټیټ کړو. ما تاسو ته مخکې ورځ کې واقعه ذکر کړه. دا یو عالم یو داعي په ټي وي باندې پروګرام کې دا خبره کوله. وایي زما مور ډېره بوډۍ ده او زنګنانو تکلیف د عمر یې ډېر زیات او تهجد کوي هره شپه. وایي ما ورته وایي چې مور ګوره شریعت ته ګنجایش ورکړی دی انسان ته چې دې تهجد ونه کړي خصوصا چې ته دومره عمر دې دی ودرېدی نه شي کېناستی نه شي بیمار یې نو لږه ګزاره وکړه. وایي ما ته یې وایي چې ما ته پته ده ما ته پته ده چې الله ما په دې نه رانیسي که زه یې ونه کړم. خو زوی وی حیا راځي چې هغه الله دې اسمانه پورې راشي او موږ نه ودرېږو ورته. وایي د دې نه راله حیا راځي چې دومره راغی د دې دنیا د اسمانه پورې وی که څوک څه غواړي او زه سوچ کوم که دغه الله ته ونه درېږم نو داسې مناسب خبره نه ده. داسې بندګان د الله شته نو چې دغه ټیم کې دعاګانې غواړي او الله وایي که څوک څه غواړي چې زه وله ورکړم. زما خواله اکثر دا ملګري راځي نو خو مولیانو عادت کړي دا وظیفې غواړي نو زه اعلی ترین وظیفه دقه ورکوم چې د تهجد په ټیم کې تهجد لره پاسه او دغه ټیم کې الله ته جاړه. وایي نه نه سمه وظیفه و دې له څه چل دی دا وظیفه نه ده او سمه وظیفه نه ده.
چې ته د تهجدو په ټیم کې الله ته وجاړې او هغه د دنیا اسمان ته راکوي شوی او هغه الله وایي څه مشکل شته چې زه یې دله حل کړم او ته د خپل مشکل بیان کړي وی خو ګوري که ناسي چېرته تهجد کې خو الله ته وجاړې ګوري چې الله دله مسلې حل کوي که نه حل کوي دغه شان وی لکه د سجدې وخت داسې مثال ذکر کړی په هغې دلیل راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او دا په صحیح مسلم کې دی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هغه وخت چې بنده پکې خپل رب ته ډېر نږدې هغه د سجدې وخت بنده پکې خپل رب ته څه نږدې فاکثروا الدعاء نو دعاګانې ډېرې غواړي او زمونږ بدبختي به ورته ووایم نو چې موږ صرف یو ذکر یاد کړی سبحان رب الاعلی و سبحان رب الاعلی و سبحان رب الاعلی و سبحان رب الاعلی بس که امام سجده اوږده کړه چې هم موږ دقه وایو که هغه لنډه کړه موږ دقه وایو ځکه چې نن دعا یې زده کړې ده نه راته دا پته شته چې بس دعا کې په سجده کې هر قسمه دعا غوښته جایز دی دا موږ ته پته نشته او دا په کوم ډېرو ته پته نشته چې د سجدې په حالاتو کې بنده خپل رب ته څه نږدې دا موږ ته پته نشته ډېرو ته دقه حالاتو کې چې ته په سجده کې پروت یې الله ته نږدې او ته دا وایې چې یا الله زما مور پلار وبخښي نو همدقه سجده کې ته دا وایې یا الله زما آخرت ښایسته کړي یا الله د قبر د عذاب نه بچ کړه وجاړې الله ته همدقه سجده کې تندی دي په ځمکه پوزې دي په ځمکه ورغوي دي په ځمکه خپې دي په ځمکه زنګونان دي په ځمکه لګېدلي داسې د عجزۍ په حالاتو کې ته الله ته وجاړې ته وایې یا الله زما بچي نیک عمله لوی کړي الله ته وجاړې یا الله زما حاجتونه پوره کړي یا الله ما ته خپل دیدن نصیب کړي ما ته د پیغمبر سپارش نصیب کړي څومره ښایسته وخت او څومره یو سړی الله ته نږدې نو دومره دعاګانې ښه قبلېږي سجدو کې دعاګانې ډېرې غواړي ډېرې دعاګانې غواړي د داسې وخت یو حدیث کې دا هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه وخت کې دعاګانې غوښته امید دی چې الله یې قبلوي بیا لاندې لیکلي چې نوټ وایي داسې نور وختونه هم شته چې د هغې ذکر په احادیثو کې راغلی دی او هغه را روان دی هغه وختونه یویشتم ادب یې دا ذکر کړی دی او دا اخرنی ادب ذکر کړی دی وی دعا غوښتونکی به الله ته توبه ویستونکی دغه شان د حرامو نه به ځان ساتونکی دې ته غوږ کولاو کوي ګورئ ډېر اهم ادب دعا غوښتونکی به ځان د څه نه ساتي د حرامو نه هله دعاګانې قبلېږي اوږد حدیث یې راوړی دی چې هغه امام مسلم راوړی ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ای خلکو ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله پاک دے او نه قبلی مگر پاک عبادت او پاک شیز او پاک مال هر شی چې ته الله د پاک نه علاوه بل شی نه قبلی بیا وی چې وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله چې د عامو مؤمنانو ته د څه ویلي دي همهغه پیغمبرانو ته هم ویلي دي پیغمبرانو ته څه ویلي دي سورة المؤمنون کې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو پاک رزق خورئ پاک او نیک عمل کوي دا الله چاته ویلي پیغمبرانو ته چې څه کوئ پاک رزق خورئ حرامو نه به ځان ساتئ مؤمنانو ته څه ویلي دي سورة البقره یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کم رزق بخورئ پاک بخورئ نو پاک رزق بخورئ دا امر پیغمبرانو تم دی او دا امر مؤمنانو تم دی عام مؤمنانو حلال بخورئ دا حرامو نه به ځان ساتئ اوس دې ته غوږ کېده ثم ذکر الرجل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو سړي تذکره وکړه یطیل السفر دا سړی په یو اوږد سفر باندې وتی دی سفر کې سخت یي که نه یي نه یي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سفر د عذاب یو ټوکړه ده سړی به کې په عذابېږي او څومره چې په سړي باندې سخت یي دومره دعاګانې ښه قبلېږي نو اوس دې ته ګورئ د دې سړي سفر اوږد دی اشعث اغبر
نو دویم دا چې دوړو وهلی دی ببرو ویښتو واله دی دی حیعت ته وګوره یعنی په څه حال دی ګوره په سفر کې نو دوړو وهلی خړ پړ نو ببرو ویښته د دې سره هم د دعا د قبلېدو امید ډېر شو که کم شو ډېر شو د الله په مخ کې به دی په دې حیعت کې او خپل عجزي به بیانوي او په بد حال غریب ولاړ دی ښه نو واوره درېیمه یمد یدیه الی السما لاسونه اسمان ته اوچت کړي دي دا درېیمه خبره شو موږ د ادب ذکر کړی مو چې دعا کې لاس اوچتول دا د دعا د قبلېدو سبب دی او عجزي ده هسې تاسو له دې سړي دا تصویر ذهن کې راولئ په سفر باندې دی او څه دی ویښته یې ببر دي دوړو نه خړ پړ دی اسمان ته لاسونه اوچت کړي دي او څه وایي یا رب یا رب ای زما ربه ای زما رب الله م یادوي ګوره او په ښایسته نوم یې یادوي مشکل څه دی دا ټولې خبرې چې راجمع شي د دعا د قبلېدو امیدونه سم ډېر شي خو واوره ومطعمه حرام حال دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خوراک یې د حرامو نه وي ومشربه حرام څښاک یې د حرامو نه دی وملبسه حرام کپړې د حرامو نه دي وغذي بالحرام او غذا یې د حرامو نه وي حرام یې خوړلي دي فأنا يستجاب لذلك الله به د ده دعا څنګه قبوله کړي حالانکه ګورې د دعا د قبلېدو اسباب شتي که نشتي شتي په سفر باندې دی خړ پړ ببرو ویښتو والا الله ته لاسونه اوچت کړي دي نو فریاد هم کوي عجزي هم کوي هر څه کوي دعا نه قبلېږي ولې حرام یې استعمال کړي دي کپړه یې د حرامو اچولي دي یا خوراک د حرامو کړی یا څښاک یا غذا نو خیال مې دې خبرې ته کوي دا زمونږ دا خلک خو بس دقه یو رامنډه مولوي صاحب پسې وایي چې زما د دعا ولې نه قبلېږي ځان ته نه ګوري چې آیا زه د دې لایق یم چې زما د دعاګانې دې قبولې شي خپل کردار ته وګوره که نه چېرته حرام خو نه کې چېرته کمې زیاتې خو د چا په حق کې نه کې که نه چېرته ټیکهدار له کفیل له دوکاندار له مشر له د کمپنۍ منیجر له دوکه خو نه ورکوې که نه چېرته دروغ خو ته نه یې که نه چېرته د خلکو نه په دروغو خو مال نه خوري که نه دا حالات وګوره بیا خبره وکړه او که داسې صحیح دی یو چا په مال کې چې حرام خوري د حدیث مخامخ دی مخامخ دی که نه دی دا خبره زما خو نه ده خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره او د حدیث په صحیح مسلم کې دی نو کم سړی چې د حرامو نه ځان ساتي او الله ته واپس کیدونکی رغبت کوونکی الله سره رابطه مضبوطی رب العالمین د هغه دعا ښه قبلوي دا شو یویش آداب په دې باندې ما اکتفا کړی و ځکه چې ګوره زموږ سره همیشه د سوچ چې کله اوم کتاب لیکو یا سوچ وکړو د کتاب چې د کتاب نه زیات نه زیات خلک فایده وایي اوس ګوره دا یعنی دا آداب په دې کتاب کې چې کوم ذکر شي څومره په اسانه ویلی کېږي او زه چې کوم تفصیل کوم څومره اوږد دی که نه یعنی دا صرف په دې آدابو کې دریم درس دی یعنی تقریبا ووایه چې 3.5 ګنټې د دې تفصیل شو دا 3.5 ګنټو تفصیل چې په دې کتاب کې لیکلی شم او دې نه دومره شی به جوړ شي چې تپوس یې مه کوه نو ځکه کتابونو کې اکثر علما خبره مختصر کې ها بعضو ځایونو کې تفصیل یا بعضو کتابونو کې به تفصیل کې چې هغه د هغې دپاره یې انشاءالله روان درس کې به شروع کوو ډېره ناشنا موضوع د فصل او باب راوړی دی الکلمات التي یستجاب بها الدعاء هغه کم ټکي او کلمات دي چې د دعا په دوران کې استعمال کړي نو الله دله دعا قبلوي هغه کم ټکي او کلمات او الفاظ دي چې د هغې په لوستلو سره یا په استعمالولو سره دعاګانې قبلېږي دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله دې د دعا د غوښتو د آداب
طول بمن راولي والله سبحانه وتعالى زمونك دعاء قبولك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.